السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو کتونکو سلسله د فلمي ستوري چې ورکې مونږ تاسو ته د فلم سره اړوند د خلکو پاکله معلومات وړاندې کوو نو د نننی پروګرام شروع کول نه وړاندې یو خاص او هغه دا چې تاسو تر اوسه پورې زمونږ د دویم چینل حاجی اسلم افیشل سبسکرایب کړئ نه وي نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ او وګورئ خوندور پروګرامونه مننه د فلمي ستوري په لړۍ کې د نن فنکاره د نن اداکاره ده عشرت چودري. عشرت چودري په کال 1950 کې په لاهور کې زیږېدلې وه. لاهور د زمانو راسي د فن او ثقافت مرکز پاتې شوی دی. دلته ډېرې سټوډیوګانې وي ځکه ډېر فلمونه هم په لاهور کې ساز شوي دي او د ټول پاکستان فنکاران لاهور ته راغونډ شوي. یو خبره دا هم کېږي چې عشرت چودري هم د پښتنې خاورې سره تعلق لرلو. د دې مور د بنو وه. د بنو نه لاهور ته څنګه لاړه دا یو بېله قصه ده چې ژور ورپسې نه ځو. د عشرت چودري مور په بازار حسن کې نڅاګره یعنې ډانسره وه. کله چې د عشرت چودري پلار مړ شو نو مورې د یو سرکاري ادارې یو افسر سره بل واده وکړو. مورې د دغه بازار نه هغه بوتله ولې عشرت چودري هم په بازار حسن لاهور کې پاتې شوه. هغې د نڅا هنر د دې مد د استادانو نه زده کړو او خصوصا په کتک ډانس کې مهارت ترلاسه کړو. هم د دغه هنر په وجه فلمي دنیا ته لاړه. په ځینې اردو او پنجابي فلمونو کې کار وکړو خو کامیابي ونه موندله. د دې ایکي یو ورور دی چې نامه یې جهانګیر خان ده. هغه چې کله د خپلې خور عشرت چودري تصویر په یو فلمي ورځپاڼه کې ولیدو نو غوسې واخیستو. نیغ بازار حسن ته لاړو چې خپله خور د دغه بدنام بازار نه نوره راوباسي ولې هلته بدماشانو او غونډګانو هغه په وینو سور پور کړو. جهانګیر لاهور پرېښودو او کراچۍ ته لاړ. هغه هم د یو ورځپاڼه یعنې اخبار سره کار کولو. د هغه واده هم د ناکامۍ سره مخ شو او بیرته لاهور ته راستون شو. خبره وه د عشرت چودري. هغې په نڅا یعنې ډانس کې د الحمرا آرټ نه سند ترلاسه کړی. کله چې د پښتو فلمونو نامور هدایتکار ممتاز علي خان د رخیبر فلم جوړولو نو عشرت چودري ورکې واخیسته. د دې فلم ساز حبیب الله خانو چې د هدایتکار عنایت الله خان پلار. د رخیبر کې په عشرت چودري سندرې پیکچرایز شوي. د رفیق شینواري موسیقي هم په فلمي موسیقۍ کې فلمي دنیا کې یو انقلاب راوستو. د رخیبر د کامیابۍ نه پس عشرت چودري هم د پښتو فلمونو ته کار ووی. د رخیبر په کال 1901 کې جوړ شوی. دغه وخت په د عشرت چودري عمر 21 کاله و. په دغه حساب د عشرت چودري د زیږون نیټه 1950 یا 1950 راځي. ځینې ملګري د دې د زیږون نیټه 850 ښایي چې دا بیخي غلطه ده ځکه چې د رخیبر نه وړاندې هم دی د اردو او پنجابي فلمونو کې کار کولو نو دغه 50 د زیږون نیټه ډیره برابر ده. د 1900 د لسیزې نه واخله تر 1990 لسیزې پورې عشرت چودري د پښتو په فلم انډسټري راج وکړو یعنې پوره 13 کاله. د هغې اخیری فلم په کال 1998 کې راغلی. دغه دوران کې عشرت چودري د پښتو نه سربیره په اردو او پنجابي فلمونو کې هم کار کولو. دغه وختونه چې د اداکار شاهد د فن توتی په چغارو. عشرت چودري د شاهد سره د مینې واده وکړو. در یاده به کم چې شاهد د فلمي اداکارې بابر شریف او زمرد خان سره هم ودونه کړي ولې د فلمي نړۍ ودونه اکثر ناکامه وي. د عشرت چودري او شاهد حمید واده هم په طلاق باندې ختم شو. دو خبرې کېږي چې د شاهد نه یو لور او یو زوی دی بل دا چې بال بچي بیخي نشته ولې دا خبره په خپل ځای رښتیا ده چې اداکار شاهد سره د رشتې د ختمېدو نه پس عشرت چودري فلمي نړۍ د همیش دپاره پرېښوده او باقي ژوند په کور دننه چپ په چپه تیر کو او لا تیری. ګینې نو هغې ته په ډېرو فلمونو کې د هیروین د کردار وړاندیزونه کېدل ولې په هغې به د فلم نوم هم بیا بد لګېدو تر دې چې د چا سره ملاقات هم نه کوله. اوس هم نه د چا سره مرکه کوي او نه ملاقات
ولې کله کله د خپلو پخوانو ملګرو سیلو او مزولو سره یو ځای کیږي لکه دردانه رحمان او بهار بیگم سره ژور تعلق دی. د عشرت چودھری د مور سره هم تعلق ختم شو او نمور دا کوشش کړی دی چې خپل لور سره رشتہ وپالي ځکه چې هغه دویم مود د فلمي نړۍ نه بهر یو با اثر سړی یعنی افسر سره کړو. عشرت چودھری په خپل ماضي ډیره ستومانه ده او هر وخت په خپل تیر شوي دور باندې پسرو سترګو جاړي. زیات وخت د الله پر راضي کولو کې تیری. الله پاک دی ورته سره زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. بیا هم عشرت چودھری د خپل وخت مشهوره اداکاره وه ځکه نو د هغې د فلمونو شمیره به درته بیان کړم. د یو اندازې تر مخه عشرت چودھری په 140 فلمونو کې اداکاري کړې ده. په دې کې یو کم 80 د اردو دي، 80 د پنجابي، 3 د سندي فلمونو کې کار کړی دی او 22 فلمونه د پښتو ورکې شامل دي. د اردو په ډیرو فلمونو کې د آیټم ګرل یعنی د یو نڅاګرې ډانسرې په حیث باندې کار کړی دی لکه شکار، اکبر، امر انتونی، جوگی، آنکھوں آنکھوں میں، وارنٹ، آگ اور زندگی، سحرے کے پول، پاکیزہ، نیا انداز، نوکر ہوٹی دا، سوها جوړه، ګاما بیه، شیرا، جوان ته میدان او دغه شان نور ډیر. عشرت چودھری د ندیم وحید مراد، محمد علی، شاید، سید کمال، سلطان راہی، دغه شان د بدر منیر، آصف خان، بیدار بخت او نورو ډیرو سره د هیروین په حیث باندې کردارونه لوبولی دي. زه چې کلم لاور ته لاړ شم نو عشرت چودھری سره د ملاقات کولو کوشش کوم ولی هر ځل د ناکامۍ سره مخ کیږم ولی چې عشرت چودھری په خپل تیر وخت باندې غټه تیږه ایښې ده. ډیر ملګري رانه غوښتنه کوي چې د عشرت چودھری سره مرکه وکم. نو زما کوشش جاری دی. د عشرت چودھری د پښتو فلمونو نمونه دا دي: در خیبر، سپین سترګې، باز او شاباز، غضب، بے کسور، کوچوان، علاقه غیر، اخیری نخه، توبه، په دې کې بیدار بخت سره هیروین و، د انتقام، لمبې چې د آصف خان هیروین و، باغی، په دې فلم کې د سوریا خان سره دا سندره چې پسره جوړه کې شوه تیاره، پسره ډولۍ کې وړي د ځان سره غمونه ډیره مشهوره وه. چالاک کې هم ډانسره وه. په لاهور کې راته یو فلمي نړۍ سره تعلق لرونکي دا خبره هم کړې وه چې د شاهد نه پس عشرت چودھری د مشهور سندرغاړي عطاالله عیساخیلوي سره واده وکړو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ شو. خبره به په دې تمامه کو چې ډېرې خولې او ډېرې خبرې. د فلمي اداکارانو ودونه تل ناکامه وي او د دې ټولو د ژوند اخیری پړاو ډېر د کړاوونو او سختو سره تیریږي ځکه چې عام خلک چې د فلم شوقیان خو سکه هغه د فلمي نړۍ ملګري هم بیا د یو بل تپوس پوښتنه نه کوي. ملګرو دا د فلم سټار عشرت چودھری د ژوند او فن قصه. دا هغه ملګرو نه معذرت چې فلم یا د اداکارانو سره مینه نه لري یا د دې کار ته ښه نه ګوري ولې زموږ مجبوري دا ده چې ډېر کتونکي د دې اداکارانو د فن سره سره د دې د کورني ژوند نه هم ځان خبرول غواړي. د دې پروګرام په جوړولو کې راسره ایډیټینګ او کیمرامین ملګری انجینیر دی زما برخوردار اسامه اسلم، لیک او وینا محمد اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. دا خبرونه د سره پای ته رسي. اجازه راکړئ د لوی الله په امان.